روسیه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو کوم پلان نه لرو. د روسیې د بهرنی چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف وایي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره کوم پلان نه لري. نوموړي د منځني ختیځ په یو څیړنیز مرکز کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې داسې ائتلافي رهبري رامنځته کېدل غواړي چې ټول سیاسي قوتونه او مذهبي اقلیتونه پکې شامل وي. د روسي مقام په وینا تر هغه چې طالبان د همداسې یوې فضا په رامنځته کولو اقدام ونه کړي دوی د رسمیت پیژندلو په اړه نه غږیږي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د روسیې او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ممکن په ډله ییزه توګه ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت څه باندې 6 میاشتې پوره کیږي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.